أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما شایسته ګرانو خواندو څنګه یاست؟ الحمدلله. الله دې وکړي چې زما شایسته ګرانو خواندو تاسې ټول جوړ او روغ یاست، د صحت او د عافیت سره یاست، د بهترین ایمان سره یاست. امید کوم چې ستاسو هفته هم په خیر تیر شوي. الله سبحانه تعالی موږ ټول په خپل حفظ او امان کې وساتي، هر مصیبت، هر فتنه، هر ناجوړي څخه وساتي، هر قسم ازمایش سے موږ ټول وساتي. الله سبحانه تعالی دې دا سخت وخت چې په مسلمانان باندې راغلي دي، الله پاک دې په ټول باندې آسان کې، موږ ټول په تقوا کې ډیر کې، په ایمان کې ډیر کې. الحمدلله الحمدلله چې دا فتنو په وخت کې الله سبحانه تعالی موږ ته دا شایسته کلاس را نصیب کی. الحمدلله چې موږ ته الله سبحانه تعالی یو شایسته موقع را کړی ده چې موږ د آخرت تیاری وکړو او دا علم په ذریعہ خپل د دنیا هم شایسته کو، آخرت هم شایسته کو. الله سبحانه تعالی چې موږ ټول ته استقامت راکړي، اخلاص راکړي. موږ باید ډېر شکر هم وکاږو، باید هر دقیقه دا شکر وکاږو چې الله سبحانه تعالی موږ ته دا قرآن نعمت راکړي او دا کلاس را نصیب کی. الحمدلله هر هفته الحمدلله موږ علم زده کوو. زموږ دپاره الله پاک څنګه آسان کړي چې په کور ناست یو، الحمدلله دا شایسته علم اخلو. الله سبحانه تعالی چې موږ ته هم توفیق راکړي چې موږ دا علم قدر وکړو او خپل ځان ته ونه ساتو، نور ته هم دا علم په باره کې ووایو، هغه هم په دا کلاسو کې شامل کړو چې یو بل چاته هم دا لاره معلوم سي. الله سبحانه تعالی چې زموږ دپاره دا علم لار هم آسان کړي. ګرانو خواندو امید کوم چې تاسو ټول په د آیتو باندې غور او فکر کوئ او په د آیتو باندې عمل کول کوشش هم کوئ. الله سبحانه تعالی زموږ لپاره عمل کول آسان کی، علم اخیستل آسان کی، سبق په یادول آسان کی، امتحانونه زموږ لپاره آسان کی. الله سبحانه تعالی زموږ په ژوند کې دا قرآن او سنت هر عمل چې کوو هغه په ژوند کې راسي، هر بدعت زموږ ژوند سے ایستسي، هر کم شرک چې موږ کوله الله پاک چې هغه ټول معاف کړي او زموږ په ژوند کې دا شرک وساتو. الله پاک چې موږ ټول شرک سو وساتي، زموږ اولادونه زموږ را روان نسلونه وساتي، زموږ د ایمانو حفاظت وکړي. ګرانو خواندو امید کوم چې تاسو ټول تیار ناست یا شوق سره چې نن د خیر سره بیا شایسته آیتونه زده کوو، د الله سبحانه تعالی حکم اورو او دا آیاتو سره ځان لپاره سبق واخو، عمل کول کوشش وکړو. امين یا رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دا حدیث سلسلة الصحیح کې دی، ابن عباس رضی الله عنه سے روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل در ټول شی عبادت دعا کول دی. الله اکبر، سبحان الله. دا حدیث مشته معلوم سو چې دعا هم په عبادت کې شامل دی، چې موږ هر څونه وخت په دعا کې موږ په زړه کې داونه وایو چې باید ز دعا کوم، هغه کې وخت ضایع کیږي، یا دا هم په عبادت کې شامل دي. سبحان الله. هر څونه چې موږ دعا وکړو هغه وخت په عبادت کې شاملېږي. سبحان الله. دعا خو زموږ ضرورت دی، مګر الله سبحانه تعالی څونه مهرباني ده چې موږ خپل ضرورت لپاره دعا کوو او دا دعا هم زموږ لپاره عبادت کیږي. سبحان الله. الله سبحانه تعالی چې موږ ته توفیق راکړي چې موږ دعا وکړو. الله سبحانه تعالی په هر منځه بعد، هر فرض منځه بعد هغه وختو کې باید دعا وکړو چې دعا قبليږي. په تهجد کې وخت کې دعا قبليږي، د اقامه او اذان مابینځ کې دغه وخت دعا قبليږي. جمعه پر ورځ یو دغه ثانیه است چې هغه ورځ هم دعا قبليږي. باید هغه وختو کې د روزه چې متو هغه وخت هم روزمات په وخت هم زموږ دعا قبليږي. نو دغه وخت باید موږ خامخا خپل ژوند کې شامل کړو چې دا دعا وکړو، خاص او خاص د تهجد په وخت ان شاء الله. الله سبحانه تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې شه دعا وکړو. امين یا رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اے د اسمانونو او د امزکه مالک، اے د عرش عظیم مالک، اے د عزت او د ذلت خاونده، اے د بادشاهونو نه بادشاه، اے الله موږ ستا ګناهکار او خطاکار بندگان یو. زموږ ګناهونه راوبخښي، زموږ خطاګانې راوبخښي. اے رب العزت زموږ صغیره، زموږ کبیره، کوچنی غټ هر ګناه چې موږ کړی ده یا الهي په ورځ مو کړی دی یا شپې په پټ په ښکاره، هر رقم هغه ګناه چې موږ په قصد کړي او هغه په ناپامي کې راسوي، ټول زموږ څخه معاف کړي. هغه پر ځای زموږ په نامه اعمال کې رب العزت نیکیانو وشته کړي. یا الله زموږ کوچني کوچني کوششونه چې موږ کوو هغه زموږ په نامه اعمال کې وساتي او په غټ کې حساب کې. یا الهي رب العزت خپل ګناه څخه موږ توبه کوو، زموږ توبه را قبول کړي. زموږ معبود واسطه یې واسطه د تعریف لایق یې. اے رب العزت زموږ ګناهونه ستا د رحمت ډېر لوی نه دي، زموږ ګناهونه خپل د رحمت سره وبخښي. یا الله سبحانه وتعالی موږ ته د شل منځ کولو توفیق راکړي. هغه رقم چې ته راضي کیږي، هغه رقم عمل وکړو چې ته راضي کیږي، هغه ټول عمل څخه ځان وساتو چې ته ناراضي کیږي. په ژوند کې نیک عمل کولو توفیق راکړي، ګناه څخه ځان وساتو، خپل اصلاح وکړو، ګناهونه پرېږدو. یا رب العزت موږ ته هدایت راکړي چې ګناه وپېژنو، ګناه وبولو، ګناه څخه ځان ساتو، ګناه څخه نفرت وکړو، که کوچني ګناه وي که غټ وي، ټول ګناه معاف کړي. یا الهي موږ ټول ته د نیک خلکو سات را نصیب کړي، نیک عمل کول شوق په زړه کې پیدا کړي. دغسې خلکو سره کښېنو چې زموږ ایمان نور ولوړ کېږي، هغه مجلس ته نه ولاړ سو چې هغه ځای زموږ ایمانونه کمزور سي. یا الهي موږ ټول ستا د شایسته عبادت کولو توفیق راکړي، زموږ اخلاق شایسته کړي، زموږ عمل شایسته کړي، زموږ د آخرت کور شایسته کړي. یا الهي د قرآن شایسته نعمت شکر وکړو، موږ ته توفیق راکړي. یا رب العزت موږ ته مال چې را کړی ده موږ باید مسکینان، یتیمان، ضرورتمند سره کومک وکړو، موږ ته توفیق راکړي. زموږ زړه را غټ کړي چې موږ چا سره کومک وکړو. هر شي چې موږ خپل ځان دپاره خوښو هغه د بل مسلمان دپاره هم خوښ کړو. یا الهي د بل چا په غم کې او تکلیف باندې موږ خوا بده کو، حسد څخه ځان وساتو. یا الهي موږ ټولو ته توفیق راکړي چې د هر مسلمان حق ادا کو، صله رحمي وکړو، غلطیان معاف کو، خپل ګناه باندې فکر وکړو، د بل چا عیب پټ کو. یا الهي د دا په عوض کې ته موږ ټول معاف کړي، زموږ عیب را پټ کړي. یا الهي زموږ په کورو کې سکون را نصیب کړي، زموږ کوچني او غټ کوششونه قبول کړي او د دین په کارو کې خیر واچي، برکتونه کښېږدي. د شیطان د وسواس زموږ عمل زموږ زړه وساتي، زموږ زړه د هر ګناه څخه پاک کړي، موږ ټول بهترین مثالونه جوړ کړي. یا الهي زموږ ظاهر او باطن د درواغ څخه وساتي، زموږ په سوچ کې هم خیر واچي، زموږ او زموږ د اولادو سره د دین کارونه واخلي، زموږ سره د دین کارو کولو کوشش قبول کړي. یا الهي موږ ټول ستا د دین په حدود کې وساتي، د قرآن په آیتو باندې غور او فکر وکړو، عمل وکړو، نور ته مور وشو، قرآن څخه خیر واخلو، د قرآن او د سنت طریقه په ژوند کې شامل کو. موږ ټول د بدعت کولو څخه، شرک کولو څخه وساتي، منافقت تکبر څخه وساتي، درواغ او غیبت څخه وساتي، اسراف او بخیلی څخه وساتي، غفلت او ګناه کولو څخه وساتي، سود او هر حرام شي څخه موږ ټول وساتي. موږ ټول ته هدایت راکړي چې صله رحمي وکړو، ستا حق ادا کو، ستا د کلام حق ادا کو، ستا د بندگان حق ادا کو، د خاوند حق ادا کو، د مور پلار حق ادا کو، د امسایگان حق ادا کو. یا الهي موږ ټول د زړه سختي څخه وساتي. یا الهي مرګ راکه باندې آسان کې، د مرګ په وخت کریمه را نصیب کې، زموږ خاتمه پر ایمان کې، موږ ټول د قبر د عذاب څخه وساتي، زموږ قبر د جنت باغ را جوړ کې، د حشر ورځ آسان کې، نه ممکن کې سوال جواب آسان کې، د عرش سایه را نصیب کې، ستا دیدار را نصیب کې، د قیامت پر ورځ زموږ نور را مکمل کې. موږ ته توفیق راکړي چې خپل فکر وکړو، د اولادو فکر وکړو، د خپل عمل فکر وکړو، د آخرت فکر وکړو. موږ ته توفیق راکړي چې موږ په بل چا کې خوبي او خیر ووینو، خپل عیب ووینو، خپل اصلاح وکړو، د بل چا عیب پټ کړو. یا الهي موږ ته دغه په عوض کې ته زموږ عیب را پټ کړي. یا الهي زموږ ایمان را ډېر کړي، زموږ تقوا را ډېر کړي، موږ ټول مؤمنان او محسنات جوړ کړي، صادقین او قانتین کې شامل کړي، صابرین کې شامل کړي، موږ ټول انصار الله جوړ کړي، فلاح نصیب کړي، صبغت الله نصیب کړي، موږ ټول د دنیا او د آخرت حسنه راکړي، موږ ټول ستا شکر گزار بندگان جوړ کړي. یا الهي موږ ټول ته د هر سنت او د هر آیت باندې عمل کولو توفیق راکړي.
موږ ته توفیق راکړي چې موږ خپل وخت د قرآن په زده کېدو په تلاوت کې تیر کو، عمل پر وکړو. زموږ هر د کا ستا په عبادت کې تیر کو، وخت ضایع نه کو، دا قیمتي ژوند ضایع نه کو، د آخرت فکر وکړو، تیاری وکړو. موږ ته توفیق راکړي چې خپل فکر وکړو، د اولادو فکر وکړو، خپل عمل فکر وکړو، د آخرت فکر وکړو. موږ ته توفیق راکړي چې حق خبرې وکړو، د دنیا د آخرت کامیابی نصیب کړي. موږ ټول ته حق لار را ښکاره کړي، هر شي چې نه حق دی هغه زموږ ژوند څخه ایسته کړي. ستا محبت په زړه کې راواچوي، ستا رسول صلی الله علیه وسلم محبت په زړه کې راواچوي، د قرآن محبت په زړه کې راواچوي، د نیکیان کولو شوق په زړه کې کښېږدي، د دنیا محبت زړه څخه ایسته کړي، آخرت فکر په زړه کې واچوي، د جنت شوق په زړه کې پیدا کړي. یا الهي زموږ نامه اعمال په راسته لاس کې راکړي، په پل صراط باندې په تیزی مبوزه د جهنم د اور سه د دوژک د اور سه موږ ټوله وساتې. ستا دیدار را نصیب کړي، د عرش سایه را نصیب کړي، د حوض کوثر اوبه را نصیب کړي. موږ ته توفیق راکړي چې حق خبرې وکړو، ستا هدایت راکړي چې خپل اولادو ښه تربیه وکړو، د دین لار دي ته ور وښیو. زموږ اولادو ته هدایت ورکړي، د متقیان امام جوړ کړي، زموږ لپاره صدقه جاریه جوړ کړي، حافظ قاری جوړ کړي، د دین داعی جوړ کړي، د بد لارو د بد شریکان څخه وساتي، هر فتنه هر شر څخه هر مصیبت څخه وساتي، د دنیا د آخرت کامیابی ورکړي، د ایمان او حفاظت وکړي، تقوا کې ډیر کې. یا الهي ټول مریضان ته شفای کامله ورکړي، صحت ورکړي، شفا یابي ورکړي، د په دوا کې او په ډاکټر په لاس کې شفا کښې، د تکلیفو او مریضي په ذریعه دې ګناه توی کې درجې بلند کړي. موږ مور پلار وبخښي، زموږ اولادونه وبخښي، زموږ نکاحګانې اناګانې وبخښي، زموږ ټول فامیل وبخښي، زموږ استادان وبخښي، هر خور چې اوس لاس پورته کړی د ټول وبخښي، هر څوک چې وفات شوی دی هغه ټول وبخښي، جنت الفردوس نصیب کړي. الهي هر څوک چې هر مشکل لري هغه ته پر آسانیان پیدا کړي، د مشکل څخه خلاص کړي، چورته فکرونه ډالې کړي. الهي هر خور چې لاس پورته کړی ټول بخشش وکړي، د ټول هر جایز خواست قبول کړي، هر مشکل هر پریشانی لري کړي، ټول سره عزیز سے. یا الهي زموږ استادان په وخت کې په صحت کې برکتونه کښې زیادي ته بهترین اجر په دنیا په آخرت کې ورکړي، دې ته اخلاص استقامت ورکړي، د ټول د پاره زموږ ټول صدقه جاریه جوړ کړي. یا الهي رحیم رحمان رب، اے کریم رب، غفور رحیم رب، زموږ مهربان رب، زموږ ولی ته، زموږ مددگار، زموږ خالق، زموږ مالک، موږ به ته ما سوا بل څوک نه لرو. ته ان الله علی کل شیء قدیر، په هر شی باندې قدرت لري، په هر شی ستا اختیار دی، ټول قوت او طاقت ستا دی. رب د هغه رب یې چې د هر مشکل آسان کولای سي، د هغه رب یې چې د موسی علیه السلام دپاره په دریاب کې لار جوړ کړي، د ابراهیم علیه السلام دپاره اور چې یخ کې ستا دپاره هیڅ شی ناممکن نه دی، هیڅ شی مشکل نه دی. ته یوازې کن وایه او هغه کار کېږي. یا الهي نن ورځ د ټولو مسلمانانو دپاره ډېر سخت وخت دی، ټوله پریشان دي. یا الهي موږ ټول ستا مدد غواړو. یا الهي مسلمانانو دپاره هر دروازه بنده، یوازې ستا رحمت دروازې ته موږ ته محتاج یو. یا الهي د فلسطین په مسلمانان باندې، د افغانستان په مسلمانان باندې، په هر ځای کې مسلمانان په تکلیف کې دي، په پریشان حال دي. یا الهي د ټول باندې آسان کې، یا الهي د دې مشکل وخت پر دې آسان کې. یا الهي موږ ستا څخه مدد غواړو. یا الهي د ظالمان مقابله موږ نشو کولای، مګر ستا دپاره هیڅ شی مشکل نه دی. تا فرعون او ابولهب په رقم ظالمان غرق کړله، یا الهي نن ظالمان ته هم سزا ورکړي. یا الهي د ټولو مسلمانان مددگار سي. یا الهي ټولو دپاره آسان کړي، ټولو امت مسلمه دپاره آسان کړي. آمین یا رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاك الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر.
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن ما ان شاء الله مونږ د سورة البقره آیتونه کوو او زمونږ آیتونه دي د آیه نمبر 94 نه واخله د آیه نمبر 101 پوری، یعنی د شپږم سل آیت نه واخله د یو سل او یو آیت پوری. اوله به مونږ د دې آیتونو لفظي ترجمه کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل وایي ان کچری كانت دے لکم ستاسو دپاره الدارو کور الآخرة د آخرت عند الله د الله سره خالصة خالص من دوني سوای الناس د خلقنا فتمنوا نو تمنا وکړئ یعنی ارزو وکړئ الموت د مرګ. ان کچری کنتم یای تاسو صادقین رښتینی ولن او هیڅ کله بنا یتمنوه هغوی تمنا وکړي داغې ابدن همیشه بما په وجه د دې چې قدمت لېږلي دي ایدیهم د هغوی لاسونو والله او الله تعالی علیم خپوه دی بالظالمین په ظالمانو باندې. ولتجدنهم او البته ضرور به تاسو بیا مومئ هغوی احرصا د ټولو نه زیات حریص الناسی په خلقو کې علی حیات په ژوند باندې ومن الذین او د هغینا چاچی اشرکو شرک کړی دی یودو د زړه نه غواړي احدهم هر یو لدینا لو کاشچی یعمرو هغه له عمر ورکړي شي الفا زر سنتین کالا وما حالانکه نه دی هو هغه په بریکټ کې ولیکي عمر بمزحزحه بچ کول والده هغو من العذابی د عذابنا ان يعمر کچری هغه له عمر ورکړي شي والله او الله تعالی بصیر خلیدو والده بما په هغه سچي يعملون هغه عمل کوي. قل وایي من سوکچی کانا وی عدوان دشمن لجبریل د جبرائیل علیہ السلام فإنه د بشک هغه نزله هغه نازل کړو هغه علی قلبک ستاسو په زړه باندې باذن الله د الله تعالی د اذن سره مصدقا تصدیق کول والده لما د هغه په بریکټ کې لیکي کتابونو بین یدیه چې د دین وړاندې وو وهدن او هدایت او بشرا او خوشخبری ده للمؤمنین د مؤمنانو لپاره.
من څوک چې کان وی عدوان دشمن لله د الله تعالی و ملائکته او د هغه د فرشتو و رسله او د هغه د رسولانو و جبرئیل او د جبرائیل علی السلام و میکائیل او د میکائیل علی السلام فإن بشک الله تعالی عدوان دشمن دی للکافرین د کافرانو ولقد او البته بشکا انزلنا نازل کړل مونږ الیکا ستاسو طرف ته آیاتنا بینات روخانه یعنی واضحه وما هنا یکفر کفر کوي بها سره د هغې الا مگر الفاسقون فاسقان او کلما آیا چې کله عاهدو هغوی واده وکړه عهدا سواده نبذه وغورځوله هغه فریق یوې ډلې منهم د هغینا بلکې اکثرهم اکثر د هغی لا یؤمنون نه هغوی ایمان راوړي ولما او چې کله جاءهم راغی هغی طرف ته رسول یو رسول من عند الله د الله د طرفنا مصدق تصدیق کول والا لما د هغی چې معهم سره دی داغي نبذا وغورځولو فریق یوې ډلې من الذین د هغه خلکونه چې اوتو ورکړی شوی و الکتابه کتاب الله د الله تعالی وراء ورسته ظهورهم د خپل شاګانو کأنهم لکه چې بشک هغی لا يعلمون نه هغی پوهیږي الحمدلله د دې ځای پوری زمونږ نننۍ ترجمه ده او اوس په موږ د دې آیتونو تفسیر ګورو قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة وایا کچری وای تاسو د پاره دار الآخرة عند الله د الله سره خالصة چې خالص تاسو د پاره وي من دون الناس یعنی دار الآخرة څه مطلب دی جنت ټیک ده وایا چې تاسو د پاره وي دا جنت د الله سره خالص دا دار الاخره پځای تاسو دلته د دار الاخره پځای تاسو جنت ولګوي نو په ټوله خبره به پوه شئ د دې نه پته لګي هغوی به دعوه کوله نو د هغوی د دعوې جواب ورکړی شوی دی د هغوی څه دعوه وه هغوی به وی چې مونږ خو چوزن خلک یو پیغمبران په مونږ کې راغلي دي کتابونه زمونږ سره دي مونږ خو د خپل وخت امت مسلمه یو نو جنت خو زمونږ د پاره دی دا زمونږ د پاره ریزرو شوی دی بل هیڅ څوک به جنت ته نه ځي سیوای زمونږ نه نو الله تعالی خپل نبی ته دا جواب وښیو چې ای نبی صلی الله علیه وسلم تو دې ته ووایه کو جنت ستاسو د پاره دی خالص ستاسو د پاره من دون الناس یعنی باقی د هیڅ چا د پاره نه دی صرف ستاسو د پاره دی نو بیا څه وکړئ فتمنوا الموت نو لږ د مرګ تمنا وکړئ بیا دلته په دنیا کې څه کوئ بیا خو ځئ سیده جنت ته ځکه چې د مرګ نه بغیر خو جنت نه میلاویږي نو بیا د مرګ تمنا کوئ خواهش کوئ بیا د دې دنیا په غمونو او پریشانو کې د اوسېدو ضرورت دی تاسو ته بیا سیده جنت ته ځئ او حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کو دوی د مرګ تمنا کړې وي نو په دوی کې به یو کس هم باقی نه و پاتې شوی ځکه چې هغوی به وي نحن ابناء الله واحباؤه مونږ خو د الله تعالی خواږه زامن یو او مونږ په هغو باندې ډېر ګران یو بالکل هم دا نن د امت مسلمه حال دی نن امت مسلمه په هغه مقام دی هیڅ نه کوي لیکن دا ضرور وایي چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو نو جنت ته به ځو مونږ به ضرور ځو هر څنګه چې یو خو ستا امتیان یو دا د یهودیانو کارونه وو د هغوی خبرې او نن زمونږ هم داسې دي باقی ټول به جهنم ته ځي او جنت زمونږ لپاره ریزرو شوی دی مونږ له هم نن په خپلو ګریوانونو کې کتل دي دننه چې کچري واقعي جنت زمونږ لپاره ریزرو وي نو بیا خو مرګ وغواړئ د دې مطلب دا نه دی چې مرګ غوښتل څه خبره ده چې مونږ ټول ځان نه مرګ وغواړو نه دا د هغوی د دعوې جواب دی او چې د چا داسې خیال دی نو د هغوی جواب دی تمنا وکړئ د مرګ کنه
ان کنتم صادقین کو چری تاسو رښتینی یې نو د مرګ تمنا وکړئ. کو چری تاسو مرګ غواړئ نو ډیر زر به ښکلي جنت ته ډایرکټ لاړ شئ. دلته کو کینئ نو څه به کوئ؟ دلته خو همیشه پریشانۍ دي، بیماری دي، کله سو یو کله سو. لاړ شئ هلته. الله اکبر. ولن یتمنوه ابدا، لیکن هغوی به هیڅ کله تمنا ونه کړي، هیڅ چرته هم نه. چرته به هم هغوی ځان له مرګ نه غواړي. ولی؟ بما قدمت ایدیهم، د دې وجه دا ده چې څو هغوی مخکې لیږلي دي، د هغوی چې کوم خراب اعمال لیږلي دي، نو هغوی ته پته ده د هغې چې موږ څو کارونه کړي دي او د هغې په وجه به هغوی چرته هم د مرګ تمنا نه کوي. الله تعالی فرمایلی دي بل الانسان علی نفسه بصیره، بلکې انسان په خپل ځان باندې په خپله ګواه دی. هغه ته په خپله پته ده چې زه څومره په اوبو کې یم. دا دوی صرف ځان له دوکه ورکوي. نه دا هر څه صحیح دي. تاسو ګورئ الله اکبر، نن مسلمانان د ټولو نه زیات په دې خوشفهمۍ کې مبتلا دي. نو هغه خلک دي چې څوک د دین نه لري دي، هغوی په دې خوشفهمۍ کې دي چې بس مونږ به جنت ته ځو. او څوک چې په دین باندې پوهه دي نو هغوی غریبانان خو یریږي، هغوی ته خو په هر قدم د جهنم اور په نظر راځي. دا صحیح خبره ده. هغوی وایي چې شاید د جهنم دا اور صرف زمونږ دپاره پیدا شوی دی. او چې څوک څومره د دین نه لري دي نو هغوی وایي چې مونږ داسې څه کړي دي، مونږ خو بالکل ټیک یو، مونږ خو صحیح یو، دلته هم ښه یو، هلته به هم جنت زمونږ دپاره وي. نو بیا د مرګ تمنا ولې نه کوئ؟ بیا لاړ شئ که نه، لاړ شئ جنت ته. تمنا نه کوي ځکه چې د نن هغوی ته ښه پته ده، ډېره ښه ورته پته ده چې داسې نه ده. پته ده ورته چې زه په شریعت باندې عمل نه کوم، چې ما د الله تعالی د حکمونو نه مذاق جوړ کړی دی. چې دا پته وي انسان ته، نو والله علیم بالظالمین، الله تعالی ظالمان ښه پیژني، هغو ته ښه پته ده. چا چې ظلم کړی دی په خپلو ځانونو، ګناهونه یې کړي دي، الله تعالی ته ښه پته ده چې څوک داسې ظالمان دي. ظالمان څوک دي دلته؟ چا چې په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی د ګناه په وجه، دوی به چرته هم نه غواړي خپل ځان له. یو خبره یاد ساتئ، دلته د دې خبرې دا مطلب نه دی چې بنده ځان له مرګ وغواړي، یعنی مرګ غوښتل ښه خبره نه ده. یعنی دلته دوی ته په دې وجه ویلی شو ځکه چې دوی په دوکه کې دي چې موږ به جنت ته ځو، نو ځکه ورته ویلی شو چې بیا د مرګ تمنا وکړئ. نو دا د عام حالاتو خبره نه ده چې بنده وایي چې په قرآن کې دي چې فتمنوا الموت، چې د مرګ تمنا وکړئ. نو اوس زه د مرګ تمنا شروع کوم. نو ګورئ چې بنده د کانټیکس نه خلاف خبره کوټ کړي نو د هغې په معنی کې بیا څومره فرق راځي. د مرګ تمنا کول څه خبره نه ده، بلکې په یو روایت کې راځي د حضرت ابو امامه رضی الله عنه نه روایت دی، فرمایي چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناست وو، هغوی وعظ وکړو او زموږ زړونه نرم شو او د خلکو د سترګو نه اوښکې وبهېدې. او سعد بن ابي وقاص چې واعظ واورېدو نو هغه ډېر زیات جذباتي شو او وی فرمایل چې کاس زه مړ شوی وی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته او فرمایل چې ای سعد، زما په مخ کې تو د مرګ تمنا کوي؟ او وی فرمایل چې که تو د جنت لپاره پیدا شوی یې او ستا عمر اوږد وي او ستا عمل ښه وي نو دا ستا دپاره بهتره ده. د دې حدیث نه پته ولګېده چې د مرګ تمنا کول په هیڅ طریقې سره جایز نه دي. کو انسان ته مالی جانی هر قسم تکلیف ملاو شي نو بیا هم بنده د مرګ تمنا نشي کولی. او هغه ولی کړی وه د الله د عذاب نه، د یری نه. چې کله انسان د قیامت خبري واوري نو انسان وایي چې یا الله چې بس ختم شوي. په اصل کې مونږ د دې زندګۍ په قدر باندې پوهه نه یو. دا ژوند دومره قیمتي دی چې کاش چا تاسو ته د دې ویلیو بیان کړی وي چې دا څومره قیمتي ده. دا دومره قیمتي شی دی، دومره غټ نعمت دی، ځکه چې په دې باندې زموږ د آخرت ژوند ډیپینډ کوي. زموږ هغه ژوند چې هغه نه ختمېدو واله ژوند دی نو هغه ټول په دې ډیپینډ کوي. نو دا خو بیا ډېر قیمتي ژوند شو که نه، ځکه چې په دې زموږ د ټول آخرت انحصار دی.
موږ ته کوم خوا تلل دي، جنت ته او که جهنم ته، هغه په دې ژوند باندې منحصره ده. نو د دې خو یو منټ قیمتي دی. د دې ناقدري بنده څنګه کولی شي؟ د دې ځای په یو عمل باندې بنده ته جنت ملاویدی شي، د جهنم نه بچی کېدی شي. دلته چې د بنده یوه اوښکه شي نو د جهنم سمندرونه ختمولی شي. دلته یوه روژه نیول بنده 80 کاله د اور نه لرې کولی شي. دلته د یو مونځ کولو سره ستاسو ډېر ګناهونه معاف کېدی شي. دلته د یو ځل درود شریف د ویلو سره ستاسو درجې اوچتېدی شي. دلته د یو ځل سبحان الله ویلو سره ستاسو میزان ډکېدی شي. او چې دا ژوند ختم شو نو که بیا تاسو د اوښکو سمندرونه توی کړئ نو د هغې سره ستاسو یو ګناه هم نشي معاف کېدی. تاسو دلته یو ځل استغفار وکړئ چې یا الله زما توبه د ما معاف کړئ. چې کله د زړه نه بنده ووایي نو الله تعالی ستاسو توبه قبوله کړي او تاسو داسې صفا شئ لکه چې ګناه مو د سره کړی نه و. او په حدیث کې راځي الله اکبر، انسان به دومره وجاړي چې په هغې کې به کشتۍ روانې شي لیکن یو ګناه به هم معاف نشي. الله تعالی به په هغوی باندې رحم نه کوي. او دلته الله تعالی فرمایي چې دومره ګناهونه راوړه چې د اسمانونو پوري ګناهونه ورسي او ټوله ځمکه ډکه شي. خو که تاسو زمانه توبه وغواړئ نو زه به دې معاف کړم. دا موقع صرف په دې دنیا کې تاسو ته میلاو شوي ده، صرف په دې ژوند کې دا موقع تاسو ته میلاو شوي ده، دا وروسته نشي میلاوېدی. دلته که یو ځل بنده د توبې دروازې بند نشي نو څومره غټ نعمت دی توبه کول. او زمونږ په شان د خلکو دپاره چې د ګناهونو کې مونږ ډوب یو څومره غټه موقع ده. دا ګولډن چانس ختم شي نو دا د نیکۍ ګټلو موقع به ختم شي. دلته تاسو چاته سلام وکړئ یا د سلام جواب ورکړئ نو په هغې باندې تاسو ته نیکي میلاویږي. تاسو چاته سمایل وکړئ، تاسو مسکی شئ، په هغې باندې تاسو ته ثواب میلاویږي. هلته که تاسو ډېر سلامونه وکړئ، که ډېرې نیکۍ وکړئ نو ستاسو په نیکۍ کې به هېڅ اضافه ونه شي. ووایئ تاسو چې بیا څومره قیمتي دی دا ژوند، د دې قدر وپېژنئ. زما خویندو د دې ژوند قدر وپېژنئ، دا ډېر قیمتي ژوند دی. او د دې قدر په دې وجه کوئ، په دې وجه نه چې موږ دلته مزې وکړو، د دې قدر او تمنا په دې وجه کوئ چې دلته موږ نیکي وګټو، دلته د خپلو ټولو ګناهونو معافي وغواړئ. دلته موږ دومره عملونه وکړو چې الله تعالی ته مخامخ ودرېږو او څه ورته پیش کړو. نو دا ډېر قیمتي ژوند دی. دا په بیکاره کارونو کې مه ضایع کوئ او چېرته هم د مرګ خواهش مه کوئ. ستاسو د غوښتلو سره مرګ نه راځي، دا به هسې هم یو ورځ راځي چې کله موږ پریشانه شو، څه بیماري راشي یا څه غم وي. او سبحان الله دا څومره ښکلي غمونه دي چې د دې سره هم ګناهونه معاف کېږي. هلته څومره غمونه دي چې د قبر عذاب دی، د جهنم اور دی او د هغې نه بنده ته هېڅ فایده نه میلاویږي. او سبحان الله که دلته یو غنه هم د چا په خپه کې لاړه شي نو د هغې سره ګناهونه معاف شي. او چې په هغې کې بنده صبر وکړي نو اجر ورته میلاو شي. نو د دې ځای د غمونو نه مه ګبراویږئ. په دې باندې بنده دې چېرته هم مرګ نه غواړي. لیکن یو صورت دی چې په هغې کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې جایز دی، هغه هم مرګ غوښتل نه دی بلکې عرف وی فرمایل چې بنده دا دعا غوښتي شي چې یا الله تر څو پورې زما دپاره په ژوند کې بهتري ده نو ما له ژوند راکړئ، او که زما دپاره مرګ بهتر وي نو یا الله ما له مرګ راکړئ. صرف په هغه حالت کې چې کله دا خطره وي چې ایمان رانه لاړ نه شي، که چېرې حالات داسې شي چې د بنده نه ایمان تلی شي نو بیا هم بنده مرګ نه شي، چې د بنده نه ایمان تلی شي نو بیا هم بنده مرګ نه شي غوښتی چې زه مړه شوې نو ښه به وي چې د فلاني په ځای ما له مرګ راغلی. داسې خبرې د خولې نه چېرته هم مه وباسئ
او ښځې خو ډېرې زیاتې خیرې شروع کړي. کو د ماشومانو نه معمولی شان پریشانه شي نو زر وایي چې یا الله چې زه مړه شوې نو ښه به وي او جاړي او داسې خبرې کوي. دا څومره خرابې خبرې کوي. تاسو د دې دپاره دنیا ته راغلي په دې خبره ځان پوهه کړئ چې ستاسو دنیا ته د راتلو مقصد څه دی. په دې دنیا کې ځان له تاسو ته اخرت جوړول دي. تاسو دلته یو امتحان راغلی چې تاسو په دې امتحان کې پاس شئ چې زه د جنت قابل یم او زما سره د دې څیز پروا نشته. نو چېرته خپل ژوند فور ګرانټډ مه اخلئ. د دې چېرته هم ناقدري مه کوئ. دا چېرته مه ضایع کوئ او مه چېرته د دې د ختمولو دپاره ځان ته خیرې کوئ او مه د دې سوچ کوئ چې زه خپل ژوند ختمومه الله دې معاف کړي. خودکشي حرامه ده. دا حرام مرګ دی. په ځوانانو کې او ډیپریشن والو کې د خودکشۍ خیالات ډېر راځي چې هغوی کله ګبراو شي نو ځان مړ کړي. تاسو ته پته ده دا حرام مرګ دی. چې څوک خودکشي وکړي نو په جهنم کې به هغه ځان دغه شان مړ کوي. هغه به په جهنم کې بار بار دا عمل کوي. ځکه چې په دې ژوند کې لکه څنګه چې په دې ژوند کې ستاسو هیڅ اختیار نشته چې کله تاسو وغواړئ نو تاسو د دې ژوند په ختمولو کې هم ستاسو اختیار نشته چې تاسو دا ختم کړئ. مسله دا ده چې موږ چېرته د الله تعالی حق ګڼلی نه دی. موږ ته خپل ژوند خپل ښکاري چې زموږ ژوند دی چې څه ورسره کوو نو کوو به. دا ستاسو ژوند نه دی. ولې تاسو ځان په خپله پیدا کړی دی. دا الله تعالی تاسو له درکړی دی چې چا درکړی ده دا زندګي نو د دې حق د هغو سره دی چې هغوی کله غواړي نو اخلي به. ستاسو په دې کې هیڅ حق نشته چې دا تاسو ختم کړئ. ټیک شوه. او تاسو دا خبره منئ چې دا ژوند الله تعالی درکړی دی نو بیا هغه د دې مالک دی. که هغه زر واخلي نو بیا هم تاسو شکایتونه مه کوئ. که پسې واخلي نو بیا هم تاسو شکایتونه مه کوئ او په خپله مرضۍ باندې مرګ مه غواړئ. نو مه خواهش کوئ او مه د دې سوچ کوئ. د ژوند متعلق څه سوچ پکار دی چې د دې په ذریعه زما نیکۍ سیوا کیدی شي. د دې په ذریعه زه جنت ګټلی شم. د دې په ذریعه زه الله تعالی راضي کولی شم. چې هلته ورسم نو الله تعالی به راضي کړم. هلته چې فرعون تلو نو هلته خو به فرعون او ابو جهل هم د الله تعالی د راضي کولو کوشش کوي. نو بیا ستاسو څه کارنامه شوه. اصلي خبره خو دا ده چې دلته د خپل رب د راضي کولو کوشش وکړئ. دا موقع به بیا نه میلاویږي. پوه شوئ چې تاسو ته صرف یو چانس میلاو شوی دی. صرف یو موقع ده در سره. نو ولې تاسو هغه چانس د لاسه بوتلل غواړئ. ولتجدنهم احرص الناس على حياة. او البته تاسو به ضرور حریصترین ووینئ په خلکو کې په ژوند باندې. یعنی دا خلک به تاسو زیات حریص بیا مونئ. ای نبی دا یهودیان چې دي که چېرې تاسو دوی ته ووایئ چې د مرګ تمنا وکړئ نو دوی به چېرته هم ونه کړي. ځکه چې هغوی ته پته ده چې هغوی ځان له هېڅ نیکي هم نه ده کړې د آخرت دپاره. او موږ هم داسې یو. که موږ ته څوک وایي چې د مرګ تمنا وکړئ نو موږ هم نه غواړو. ځکه چې موږ ځان له څه عمل نه دی کړی. الله دې نه کړي که چاته وویلی شي چې ستا سره دومره عمر پاتې شوی دی کینسر دی نو بیا وګورئ چې زموږ څه حالت وي. زموږ بیا څه حالت وي. څومره خفه یو او جاړو چې هی اوس به موږ ځو د دې ځای نه. ځکه چې موږ خو ځان له څه تیارې نه دی کړی. نو ظاهره ده بیا به مخکې څوک تلل غواړي. او چې د چا د الله تعالی د رحمت یقین وي نو هغو ته بیا دنیا د قیدخانې په شان ښکاري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې دنیا د مؤمن لپاره قیدخانه ده او د مؤمن لپاره جنت دی. او موږ دنیا ځان له جنت جوړ کړی دی. نو د جنت نه بیا د چا زړه کېږي. که چېرې موږ د الله تعالی د احکاماتو پابندي کولې په ځان مو پابندۍ لګولې وې نو بیا به موږ غوښته چې زر مو د رب سره ملاقات وشوې. ځکه چې د هغو دپاره ما قربانۍ ورکړي دي. د هغو دپاره میزان تړلی دی. د هغو دپاره د شپې ویښه یم. د هغو دپاره د ورځې وږې یم. که د مونځ
او که مونږ دعوې ډېرې وکړو د خپلې نیکۍ، لیکن مونږ ته پته ده چې زمونږ څومره تیارې دی، نو مونږ خالي لاس یو. مونږ له کمایي پکار ده چې د مرګ نه یریږو. نو ای نبی تو به دوی ډېر حریص بیا مومې د ژوند په باره کې. دوی خو چېرته هم مرګ نه غواړي. د هغوی خو د دې خبرې هیرس دی چې مونږ ته نور ژوند میلاو شوی او په خوله د جنت دعوې کوي. ومن الذین اشرکوا، که مونږ دلته ودرېږو په دې آیت، نو د دې مطلب جوړیږي چې د دوی هیرس د مشرکین نه هم سیوا دی. یعنی مشرکان خو شرک کوي، هغوی خو الله تعالی نه مني، د هغوی خو هیرس دی د ژوند د اوسېدو. دوی خو د دې ځای نه تلل نه غواړي. زړه چې دلته نښتی دی په دنیا کې. یو ځل خلیفه د تابعین تپوس کړی و چې د مرګ ولې بنده یریږي؟ نو هغه څه جواب ورکړی و چې تاسو خپله دنیا آباده کړې ده او آخرت مو وران کړی دی، نو د آبادۍ نه ویرانې ته په تللو باندې بنده یریږي. که چېرې مونږ خپله دنیا ورانه کړې وي او آخرت مو آباد کړی وي، نو بیا به نه یریدو. دوی خو دومره حریص دي د دنیا دپاره چې د مشرکینو نه هم زیات. مومن له د دنیا هیرس پکار دی او که د مرګ خواهش پکار دی. اوس مونږه خبره وکړه چې د مرګ خواهش نه دی پکار، او دا مو هم ووی چې د یهودیانو دنیا ډیره خوښه ده. نو اوس دلته کنفیوژن د دې خبرې دی چې څه صحیح دی بیا، چې ځان له ژوند غوښتل پکار دی او که د مرګ تمنا پکار ده، نو دواړه صحیح نه دي. نو بیا څه پکار دی؟ نو د ژوند خواهش صرف دومره پکار دی چې په هغې کې بنده نیک اعمال وکړي. بس پوه شوئ په دې خبره؟ ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په تاسو کې د څوک د مرګ خواهش نه کوي او د مرګ د راتلو نه مخکې دعا وغواړئ چې په تاسو کې کله یو کس د دنیا نه لاړ شي، نو د هغو اعمال کټ شي، د هغو کتاب بند شي، او د مؤمن ژوند خو د خوالي دپاره ډیر وي، یعنی د نیکۍ دپاره. او دا په مسلم کې حدیث دی. یعنی د اوږد ژوند کانسپټ څه دی چې کله یو مؤمن وایي چې زما د عمر ډیر وي، نو بیا هغو له څه کول پکار دي؟ ډیره نیکي کول د دې دپاره چې نوره نیکي جمع کړم. ځکه چې یو بدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راغی او هغه ترېنه تپوس وکړو چې په خلکو کې د ټولو نه ښه کس څوک دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د چا عمر ډیر وي او د هغو عمل نیک وي، نو دا عمر د مرضۍ پوره کولو دپاره نه دی میلاو شوی. دا عمر په دې میلاو شوی چې انسان نیکي زیاته کړي. او د دې خلکو څه حال دی؟ دوی حریص دي د دنیا دپاره، ځکه چې دوی په دنیا پرېښودل نه غواړي. ځکه خو دا خلک د خپلو لاشونو ریزرو کولو دپاره په لکونو پیسه خرج کوي چې یو ورځ به موږ دوباره راپاسو. چې انسان کله ترقي وکړي او دا علم زده کړي، ریسرچ وکړي چې مړي به هم راژوندي کېږي، نو موږ به بیا راشو دې دنیا ته. نو دې دومره حریص دي چې موږ د دې دنیا نه نه تللی. یود احدهم لو یعمر 1000 سنه. په دې کې د هر تن دا خواهش دی چې کاش د دې 1000 کاله عمر وي، چې که په زرګونو کلونو ژوند مونږ ته میلاو شوي، یعنی دوی نه مړیږي د دنیا نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو په باره کې څه فرمایلی وو؟ پته ده تاسو ته چې په مسلمانانو کې به هم دا هیرس راشي چې بس مونږ ژوندي وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قومونه به په یو بل داسې دعوت ورکوي لکه د خوراک دپاره چې دعوت ورکړی کېږي. چې کله خوراک کې قودي شي، نو هغه خوراک والا وایي چې راشئ تاسو هم په خوراک کې شامل شئ. نو چا تپوس وکړو چې ولې؟ هغه وخت به زموږ تعداد کم وي چې نور قومونه به وایي چې لوټ کړئ دوی، وخورئ دوی. او یا صحابي تپوس وکړو چې ولې موږ به دومره کم یو چې هغوی به په موږ زورور شي، غالب راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، بلکې هغه وخت به ستاسو تعداد زیات وي، بلکې تاسو به داسې یې لکه د سمندر د پاسه چې کوم خس او خشاک وي، دغه شان به ستاسو حالت وي. او الله تعالی به ستاسو د دشمنانو په زړونو کې رعب واچوي او ستاسو په زړونو کې به وهن واچوي.
نو چا تپوس وکړو صحابه چې دا وهن څه شی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دنیا محبت او د یرګ مره او د مرګ یره چې کله د مسلمانانو دا حال شي نو د هغوی روب به ختم شي. دوی داسې په دنیا کې نښتې دي چې چېرته مرګ را نشي او هم دغه نن زموږ حالت دی. الله اکبر. او د مؤمن دپاره خو مرګ د الله تعالی سره د ملاقات کولو ذریعه ده او مؤمن نه یریږي ځکه چې هغه ته پته وي چې الله تعالی زما د مرګ دپاره کوم وخت مقرر کړی دی نو هغه به راځي. ځینې خلکو ته که اوږه ژوند میلاو شي لیکن د هغې باوجود د هغوی سره هیڅ عمل نه وي نو د 1000 کالو ژوند الله تعالی په دې وجه منشن کړی دی وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر چې دا اوږه ژوند هغوی د عذاب نه نشي بچ کولی، دوی د نقصان نه نشي بچ کولی. د جهنم عذاب چې دی که دوی 1000 کاله ژوند هم وي د دوی سره او د دوی انجام څه دی؟ د آخرت عذاب. نو د 1000 کالو د ژوند څه فایده؟ که 1000 کاله پس بنده بیا هم په دنیا کې وي نو دا خبره خو بیا هم د بنده ذهن اخلي، لیکن که 1000 کاله د چا ژوند هم شي او د هغې نه پس عذاب میلاو شي نو د هغه 1000 کالو بیا څه فایده ده؟ د دنیا 1000 کاله د آخرت په مقابله کې داسې دي لکه یو سیکنډ. که د آخرت ژوند په زرګونو صدۍ وي نو د هغه زرګونو صدو په مقابله کې یو سیکنډ بیا څه حیثیت لري؟ 1400 کاله خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وشو، تقریبا 2000 کاله خو د عیسی علیه السلام وشو. نو سوچ کوئ په آخرت او د دنیا چې آخرت د دنیا په مقابله کې دومره اوږد دی. او یا داسې فرض کړئ لکه دا دنیا چې صرف یو قطره وي او آخرت سمندر وي نو که په زرګونو کلونه زندگی هم چاته میلاو شي او که بنده د هغه زرګونو کلونو نه فایده وانخلي نو هغه ټول کلونه بې فایدې دي. او که چاته یو 100 کاله ژوند هم میلاو شي خو چې هغه ترېنه فایده واخلي نو هغه ډیر بهتر دی. ګورئ زموږ اسلاف په ژوندونونو هغوی به ژوندونونه نه ضایع کول او ځینې داسې مسلمانان وي چې هغوی د 10 یا 40 کالو په عمر کې اسلام قبول کړي، هغوی بیا د تعلیم دپاره بل ځای ته لاړ شي، د 80 کالو په عمر کې وفات شي او په دغه لږ وخت کې هغوی دومره ډیر کار وکړي د دین دپاره، کتابونه ولیکي. تاسو علامه ابن جریر ته وګورئ، ډیر غټ عالم دی، د هغه تفسیر تبری ډیر مشهور دی. 40 کاله به هغه روزانه 40 صفحې لیکلې. سوچ کوئ نو هغه په تاریخ باندې 14,000 صفحې لیکلي دي او د دې نه علاوه هم ډیر زیات کتابونه لیکلي دي او دا به په لاسونو لیکل. په هغه وخت کې پرینټینګ نه و نو بعضې خلک په لږ عمر کې هم ډیر څه حاصل کړي او بیکاره خلک که 100 کاله هم ژوندي وي نو هیڅ نشي کولی. اوږه ژوند دې خوښ وي خو د اوږه ژوند نه هغوی ته څه فایده نه میلاویږي نو اوږه ژوند بنده نشي بچ کولی. دا خبره یاد وساتئ. الله اکبر. دا څوک د عذابه نشي بچ کولی. که تاسو ته 1000 کاله هم میلاو شي والله بصیر بما یعملون او الله تعالی کتواله دی چې هغوی څه عمل کوي. الله تعالی ته د دوی د عمل ټوله پته ده، د هغې نه د هغونه یو شی هم پټ نه دی. قل من کان عدوا لجبریل، وایه چې څوک دی دشمن د جبرائیل علیه السلام. دلته څه خبره راغلی ده؟ مخکې د یهودیانو د دې خبرې جواب ورکړی کېږي چې هغوی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې راغلي وو چې موږ له د دې سوالونو جوابونه راکړه نو موږ به تا ومنو. چې هغوی له نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکړو نو تپوس یې ترېنه وکړو چې تا ته دا هر څه چا ښیلی دي؟ څوک تاله وحي راوړي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې جبرائیل علیه السلام. هغوی وی چې جبرائیل خو زموږ دشمن دی، که هغه تاله وحي راوړي نو بیا موږ نه منو ته. یعنی د نه منلو بهانې او هغوی به جبرائیل علیه السلام ته بد وی، د جبرائیل علیه السلام سره به دشمنی کوله.
د هغې یوه وجه دا وه چې د هغوی په دې وجه جبرائیل علیه السلام نه و خوښ، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې جبرائیل علیه السلام عذاب راوستی و په تیرو قومونو. نو هغوی وی چې زمونږ په تیرو قومونو چې کوم عذاب راغلی و نو هغه د دو په وجه راغلی و، نو ځکه زمونږ هغه نه دی خوښ. او دویمه خبره ده چې جبرائیل علیه السلام به وحی راوړه او د دې په وحی کې هیڅ دلچسپي نه وه او نه یې ورسره محبت و، بلکې د الله تعالی احکامات منل به د هغوی ته ډېر ګران کار ښکارېدو. نو جبرائیل علیه السلام ورته بد ښکاره شو چې دی دا مشکل حکمونه راوړي. د دې زیات محبت د چا سره و؟ د میکائیل علیه السلام سره، چې هغه د رزق فرشته وه، چې هغه باران وروي، پیداوار او رزق. او ځکه چې د هغوی د مال سره ډېر محبت و نو د هغوی میکائیل علیه السلام ډېر خوښ و. او درېیمه یو بله غټه وجه یې دا وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ولې میلاو شو. دوی په دې خبره په زړه کې ډېر سخت پریشانه و او خفه و او دشمني وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ولې نبوت میلاو شو. دا پیغمبر په کار ده چې په بني اسرائیلو کې راغلی وي. نو په دې وجه به هغوی وی چې دا قصور د جبرائیل علیه السلام دی چې هغه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی راوړه، حالانکه هغه له په کار و چې دا وحی په بني اسرائیلو کې په چا باندې راوړی وي. نو دا ټول قصور د هغه فرشتې دی چې وحی راوړه، ځکه به هغوی جبرائیل علیه السلام ته بدی ردی وي، د هغو په شان کې به ګستاخي کوله او وی وی چې مونږ خو د هغو دشمنان یو او چونکې هغه په تا وحی راوړي ده نو ځکه مونږ تا نه منو. او یو فرقه داسې هم ده چې هغوی وایي چې دا وحی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ځای په حضرت علی باندې راتلو واله وه، خو په غلطۍ سره نعوذ بالله نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی جوړ شو. الله اکبر. حالانکه ګورئ الله تعالی فرمایل چې فإنه نزله علی قلبک بإذن الله، بېشکه چې هم هغه نازل کړی دی قرآن ستاسو په زړو، الله تعالی نازل کړی دی، دا د الله تعالی د اذن سره نازلیږي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام نه شکایت کړی و چې تو ډېر وخت پس ولی راځې چې کله تو وحی راوړې زه انتظار کوم. جبرائیل علیه السلام ورته په جواب کې ووی چې مونږ نه نازلیږو چې تر څو پورې د الله تعالی حکم نه وي شوی، چې کله د هغو حکم وشي نو مونږ نازلیږو، مونږ د ځان نه وحی خو نه شو راوړی. او په 13مه سپاره کې راځي ثم امین، هغه ډیر امانتدار دی، داسې نه دی چې هغه ته د وحی وویلی شي او هغه دی بل خوا لاړ شي. یفعلون ما یؤمرون، هغه کوي د څه چې هغه ته حکم وشي. ټول فرشتې داسې کوي، هغوی هر کار د الله په حکم سره کوي. او جبرائیل علیه السلام خو د فرشتو سردار دی، نو د هغوی په باره کې خو بنده داسې سوچ هم نشي کولی چې هغوی به دومره دشمني کوله چې هغوی وی چې مونږ خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منو نه. نو الله تعالی دا خبره واضحه کړه چې د جبرائیل علیه السلام خپله هیڅ مرضي نشته، هغه د الله تعالی په حکم سره نازلیږي. مصدقا لما بین یدیه، او هغه وحی راوړي او نازلیږي چې هغه تصدیق کوي د تورات. جبرائیل علیه السلام څه کوي؟ هغه وحی راوړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه باندې وحی نازلوي، د الله تعالی د حکم سره نازلیږي. او داسې شی راوړي چې هغه د تورات هم تصدیق کوي، چې هغه تورات انډورس کوي چې دا تورات هم د الله تعالی کتاب وو. دلته د 2-3 خبرو پته لګي. یو دا چې وحی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه نازلېده، دا د الله تعالی کلام په دماغو نه، دا په زړه باندې نازل شوی دی. او که دا تاسو په زړه باندې واخلئ نو فایده به درکوي، او که چېرې دا صرف د ژبې پورې راشي نو هیڅ فایده نه ورکوي. د دې ریسیو کولو واله څه دی؟ زړه. او په زړه باندې د اخیستو دپاره دا به تاسو په غور سره اورئ. که چېرې زړه ستاسو بل چېرته وي، سوچ مو بل خوا وي، په زړه کې مو د نورو څیزونو خیالات راځي چې د دې نه پس دا کار کومه، هغه کار کومه، فلانی ځای ته به ځم، فلانی ځای ته به ځم،
نو بیا هغه به زړه څنګه اخلي دا وحي؟ دا په زړه باندې نازله شوې ده. دا به د زړه تاسو ته څوک ښایي نو دا به هله ستاسو زړه ته رسي. او که چېرې تاسې په زړه باندې اخلئ نو ستاسو د زړه دنیا به بدل شي. او چې د زړه دنیا بدل شي نو زندگی به بدل شي، عمل به بدل شي. نو دا د زړه پورې سفر دی. پوه شوئ؟ سبق خیلو والا استاد به هم د زړه نه ښایي. د طالب علم په زړه به هم لګي او طالب علم ته به هم د زړه دروازې کلا وهل وي. زړه به حاضر وي، یو ورکول والا وي او بل حاصلول والا. چې کله د دوانو مطابقت وي نو هله دا فایده ورکوي. نو دا په زړه باندې اخستل ضروری دي، ځکه چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه باندې نازل شوی دی او د الله تعالی د اذن سره نازل شوی دی. او تصدیق کول والا خبره خو مونږ مخکې هم کړې وه. وهودن او په دې کې هدایت دی. دا څه دی؟ دا ستاسو دپاره ګایډنس دی. دا جنت ته د تلو لاره ښیي بنده ته. د الله تعالی د خوښۍ او ناخوښۍ لاره بنده ته ښیي. دا په دنیا کې بنده له د عزت ورکولو لاره ښیي. دا مونږ خو صرف د مسجده پورې لیمټ کړې ده، حالانکې دا د انسان د ټول ژوند د تیرولو ګایډنس دی. دا هدایت دی. وبشرا او خوشخبری ده. د چا دپاره؟ د مړو زړونو د ژوندي کولو دپاره. دا د هغوی د زړونو نه زنګ لرې کوي. دا خوشخبری ورکوي چاله؟ ایمان والوله، للمؤمنین. نو د ایمان والو دپاره په دې کې زیری دی، خوشخبری ده چې د لږو ورځو محنت او مشقت دی او د هغې نه پس بیا خوشحالیانې دي، بیا د هغې نه پس امن دی، بیا د هغې نه پس نعمتونه دي. نو تاسو فکر مه کوئ. او دلته هودن راغلی دی. د دې روټ څه دی؟ ها، دال او یا. هدیه تحفې ته وایي او د هغې روټ هم ها، دال او یا دی. نو دا هدیه ده، تحفه ده د الله تعالی د طرف نه. اکثر مونږ د تحفو ډېر قدر کوو. چې کله څوک مونږ د تحفه راکړي نو مونږ د هغو شکریه ادا کوو او تحفه ډېره سنبالوو. او چې د چا تحفه زمونږ خوښه وي نو هغه مونږ استعمالوو هم. چې کله تاسو یو تحفه استعمالوئ نو تحفې والا خوشحالیږي که نه. که چېرې هغه تحفه تاسو چېرته په سټوریج کې کېږدئ، که چېرې تاسو چاله تحفه ورکړئ او هغې چېرته په سټوریج کې کېږدي او وایي چې زما ستا تحفه ډېره زیاته خوښه شوه، او چې تاسو د هغو کره لاړ شئ او هغه خپله تحفه چېرته په سټوریج کې ووینئ نو ستاسو به څه ریاکشن وي؟ خوشحاله به شئ او که خفه به شئ چې دې بنده زما د تحفې سره داسې وکړه، ما ورله دومره په محبت ورکړه او دو په محبت باندې واخیسته او دو د هغې سره داسې چل وکړو. او بل داسې وي چې هغه تحفه واغوندي یا استعمال یې کړي نو تاسو خوشحاله شئ چې دو زما د تحفې قدرداني وکړه. او الله تعالی چې تاسو له کومه تحفه درکړې ده نو ستاسو د هغې سره څه رویه ده، څه انداز دی د هغه تحفې، تاسو څه قدر کړی دی. دا هم هدیه ده. او هدیه ورکول والا هغه وخت خوشحالیږي چې کله تاسو هغه په خپل ژوند کې شامل کړئ، هغه استعمال کړئ په ژوند کې. ټیک ده؟ نو دا لیټیسټ ماډل دی، یعنی دا قرآن، د تورات او انجیل دا تصدیق هم کوي د دغه کتابونو او تحفه هم ده او هدایت هم دی، لاره ښیي بنده ته د ژوند. او د الله تعالی د طرف نه تحفه هم ده او خوشخبري هم ده. زموږ خو خوشخبرۍ ډېرې زیاتې خوښې وي چې څوک راته خوشخبري بیان کړي نو بیا موږ د دې قرآن نه ولې لرې تښتو؟ ځکه چې دا خوشخبري خو د ایمان والو دپاره ده. نو بیا خو زموږ په ایمان کې څه مسله ده، ځکه چې د الله تعالی خبره خو غلطه نشي کېدی. الله تعالی فرمایلی دی چې دا خوشخبري ده د مؤمنانو دپاره، نو واقعي خوشخبري به وي او خوشخبري زموږ د ټولو خوښه وي. نو بیا خو خوشخبري موږ ته په نظر ولې نه راځي؟ د دې مطلب دی چې د الله تعالی څنګه ایمان مطلوب دی نو هغه ایمان زموږ سره نشته، ځکه خو په دې کې موږ ته خوشخبري په نظر نه راځي او دا موږ ته یو مصیبت ښکاري. موږ وایي چې قرآن طرف ته راغلو نو په یو مصیبت کې به اخته شو. نو زموږ دا رویه په دې وجه ده، زموږ په ایمان کې خلل دی. که چېرې زموږ ایمان صحیح دی، که چېرې زموږ تخم صحیح دی د ایمان،
نو بیا به موږ ته په قرآن کې خوشخبری په نظر باندې راتلې، بیا به تاسو د دې نه لرې منډې نه وهلې. او دلته ګورئ چې د الله تعالی د فرشتو سره څوک دشمني کوي، نو سبحان الله الله تعالی د خپلو دوستانو سره څنګه معامله کوي او الله تعالی خپل دوستان څنګه ډیفینډ کوي. نو دلته د هغې جواب دی من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، چې څوک هم د الله تعالی دشمنان دي. د الله تعالی سره خو کېدی شي چې د چا دشمني نه وي، لیکن کېدی شي چې د هغو د فرشتو سره څوک دشمني کوي. د مرګ فرشته ده، کېدی شي چې د هغې سره د چا دشمني وي چې دغه فرشتې زمونږ فلانې مړ کړو، او یا که څوک د هغو د رسولانو سره دشمني کوي، که څوک ووایي چې زمونږ فلانې رسول نه دی خوښ او د هغو متعلق څه غلطه خبره وکړي. و جبریل او جبرائیل علیه السلام سره، که څوک د جبرائیل علیه السلام سره دشمني کوي او یا د میکائیل علیه السلام سره، فإن الله عدو للکافرین، نو هغوی د الله تعالی په نظر کې کافران دي او الله تعالی د داسې کافرانو دشمن دی. که څوک د الله تعالی سره دشمنی نه کوي لیکن د الله تعالی یو فرشته نه ده خوښه بس، او یا د یو رسول نه دی خوښ، د هغو نه انکار کوي. لکه څنګه چې به دې خلکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه انکار کوو، او که اوس هغوی الله تعالی مني هم، نو الله تعالی دشمن دی د کافرانو. ځینې خلک وایي چې څو شو که دا خلک نبی نه مني، د دې سره څه کېږي؟ هغوی خو دومره د فلاح او بهبود کارونه کوي، زکاتونه ورکوي، که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دشمني کوي نو څه خبره ده؟ نه، چې چا هم د الله تعالی د یو رسول سره دشمني وکړه نو الله تعالی د هغو دشمن دی، او الله تعالی د دشمن انجام بیا سوي جنت خو نشي کېدی. دا شان د الله تعالی چې کوم اولیاء دي، دوستان دي، د هغوی سره دشمني کول هم د الله تعالی سره دشمني کول دي. حدیث قدسی دی، الله تعالی فرمایي چې چا هم زما د دوست سره دشمني وکړه، زما د چا ولی سره دشمني وکړه، نو هغو زما سره جنگ وکړو، زما خلاف د جنگ اعلان وکړو. بیا څوک د اولیاء الله سره دشمني کولی شي، یا د هغوی خلاف خبره کولی شي، یا د هغوی نه نفرت کولی شي، یا د هغوی بې عزتي کولی شي، ځکه چې د الله کوم اولیاء دي، کوم دوستان دي، د هغوی سره دشمني کول داسې دي لکه چې د الله تعالی سره څوک دشمني کوي. د الله تعالی ولی جوړېدل دا ډېر غټ مقام دی. الا ان الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. د الله تعالی اولیاء سره به نه غم وي او نه یره. د الله اولیاء څوک دي؟ هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی، خپل ځان د ګناهونو نه بچ کوي، د چا په زړونو کې چې د الله تعالی محبت دی. د الله تعالی ولی خو هر کس جوړېدل غواړي. مونږ وایو چې د الله تعالی د ولی جوړېدلو دپاره سپر نیچرل بنیان ضروري دي، یا څه کرامتونه خیل ضروري دي، یا په اوبو باندې اور لګول. د داسې کارونو سره بنده اولیاء الله جوړیږي. بیا خلک وایي چې خاص خوبونه بنده ویني، او چې کله هغوی خلکو ته بیا هغه خوبونه وایي نو داسې خلک الله اولیاء الله شي. نو داسې صحیح خبره نه ده. د الله ولی هر کس جوړېدی شي. په دې کې صرف دا خبره ضروری ده چې بنده مسلمانی د الله سره د محبتي ډېره غټه جذبه وي، په زړه کې د الله تعالی سره د هر چا نه ډېر محبت وي. ګورئ، ولی به هغه وي، دوست به هغه وي، او د الله د مخلوق سره محبت کول دا د الله د ولی جوړېدو لپاره ضروری ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله بنده د الله تعالی ولی یعنی دوست جوړ شي نو د هغو شان په ټوله دنیا کې بل شان شي، د ټولو نه مختلف شي. ګورئ، یو د صدر دوست وي، هغه هم خلکو ته ډېر غټ کس کاري، او چې څوک د رب العالمین دوست شي نو هغه څومره غټ بنده جوړ شو. حدیث قدسی دی او الله تعالی فرمایي چې زما په بندیانو کې هغه خلک چې هغوی فرض پوره کوي،
د دغه فرضو د ادا کولو په وجه هغوی ماته نږدې شي او بیا هغوی نفلونه کوي، د هغې په ذریعه هغوی ماته نور نږدې شي. نو اخر چې یو وخت داسې راشي چې زه هغوی خپل محبوب جوړ کړم او بیا زه د هغه بندیانو غوږ جوړ شم چې د هغې په ذریعه هغوی اوري، بیا زه د هغوی سترګه جوړه شم چې د هغې په ذریعه هغوی ویني، بیا زه د هغوی لاس جوړ شم چې د هغوی په ذریعه هغوی نیول کوي، بیا زه د هغوی خپه جوړه شم چې د هغې په ذریعه هغوی ګرځي. یعنی که هغه ګوري، که هغه څه اوري کوم چې د الله یعنی که هغه ګوري نو هغه څه ګوري کوم چې د الله تعالی خوښ وي، که هغه اوري نو هغه څه اوري کوم چې د الله تعالی خوښ وي، که هغه خبرې کوي نو هغه څه وایي کوم چې د الله تعالی خوښ وي، چې هغه دې ووایي. که هغه ګرځي نو هغه داسې ځایونو ته ځي کوم چې د هغه د رب خوښ وي. نو د الله تعالی د ولی جوړېدو دپاره فرض ادا کول او بیا د نفلو په ذریعه الله تعالی ته نږدې کېدل، دا ټول څیزونه دي. نو سبحان الله چې څوک د الله ولی جوړ شي، د انسان د ټولو نه زیات د دې خبرې خواهش پکار دی، انسان له دا دعا پکار ده چې یا الله ما ستا په اولیا کې شامله کړئ. د دې دپاره د ګدي نشین ضرورت نه وي او یا دا چې بنده دې د قبر سره ناست وي او پیری او موریدي دې کوي، نه د دې ضرورت نشته. صرف دعا کوئ او کوشش کوئ. او تاسو دا وګورئ چې نن داسې یو دوست تاسو د پاره د چا سره داسې دشمني کولی شي، ستاسو څوک دوست به ستاسو د پاره دومره دشمني په خپل سر واخلي. لیکن د الله تعالی څومره ښکلې خبره ده چې که ته زما د یو خوږ بنده سره دشمني کوې که نه، نو زه به ستا سره دشمني کومه. سبحان الله، ستاسو یو دوست به داسې ستاسو د پاره چاته ودرېږي چې ته زما د دوست سره خبرې نه کوې، نو زه هم ستا سره خبرې نه کوم. هېڅوک به هم داسې ونه کړي. هغوی به وایي چې زموږ څه کار دی، د دوی به د یو بل سره لګي او یا به یې نه لګي، زما پکې څه دي چې زه د ده دپاره دشمني وکړم. لیکن الله تعالی بیا د خپلو دوستانو داسې قدردانی کوي. پوه شوئ؟ سبحان الله. ای الله مونږ هم په خپل اولیا کې شامل کړئ، مونږ ته خپل قرب نصیب کړئ. ای الله مونږ د دې قابل خو نه یو، لیکن ای الله تو په مونږ باندې دا عملونه وکړئ چې د هغې سره تو زمونږ نه راضي شې. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، او البته بېشکه نازل کړي دي مونږ ستا طرف ته آیاتونه ښکاره. هغه کوم آیاتونه دي چې بینات دي، هغه روښانه آیاتونه کوم دي؟ دلته چې ستا طرف ته لفظ راغلی دی د دې څه معنی ده؟ یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته. نو هغه کوم آیتونه دي؟ قرآن. او دلته یو خبره نوٹ کړئ، صرف دا نه دی ویلې شوي چې ولقد انزلنا الیک آیات، بلکې څه فرمایلی شوي دي؟ آیات بینات، روښانه آیتونه. ما تاسو ته د بینه مطلب روښانه وکړو. د دې څه مقصد کیدی شي؟ ستاسو په ذهن کې څه خبره راځي چې دا بینات والا آیات ولی الله تعالی را لېږلي دي؟ ولی یو شی واضح شي او بیا بیان شي، د دې څه مقصد وي؟ چې یو شی دی بالکل صفا او کلیر بیان شي په واضحه طریقه سره. چې کله تاسو څه شی واضح کړی شي او آسان کړي، نو د هغې څه مطلب وي؟ ځکه چې تاسو په خبره ښه پوه شئ. داسې وي که نه؟ د دې مطلب دی چې الله تعالی غواړي چې تاسو په دې آیتونو ښه په ښکلې طریقه سره پوه شئ. ګنې الله تعالی خو په آسماني ژبه کې هم آیتونه نازلولی شو، په هغې به مونږ بیا صرف تلاوت کوو، ثواب به مو ترېنه اخیستی شو، لیکن پوهېدو به پرې نه. لیکن الله تعالی داسې ونه کړل. هغو په قرآن کې زمونږ خبرې راولېږلې، د کومې چې زمونږ سره تعلق دی، د بل هوایي مخلوق خبرې نه دي راکړي چې په هغې مونږ نه پوهېږو. ګورئ د الله تعالی خو رنګ مخلوقات دي، ډېرې سیارې دي. که چېرې د هغوی خبرې مونږ ته شوې وي، نو مونږ به پې بیا څنګه پوهېدو؟ مونږ
مونږ ته د ځمکې خبرې کړې دي، د انور سپوږمۍ خبرې کړې دي، د هغه څیزونو کوم چې مونږ ته په نظر راځي، او په خبرو کې مونږ پوهه کړي یو، ځکه چې مونږ په هر څیز باندې پوهه شو. کو چېرې الله تعالی مونږ ته د داسې مخلوق خبرې کړې وي چې هغه زمونږ د پوهې نه بهر وي، نو بیا خو به مونږ پوهېدو نه، یا داسې ژبه وي، داسې الفاظ وي چې هغه چېرته د بل مخلوق وي، خو بیا مونږ ټول عمر محنت کولی او مونږ پوهېدو نه، لوستل به مو خو مونږ به نشي زده کولی، لیکن مونږ به بیا په هغې نشو پوهېدی. لیکن دلته کې الله تعالی بینات راولېږل، او دا یې په دې وجه راولېږل چې تاسو او زه پې پوهه شو، لیکن دا پوهې والا کار مونږ نه دی کړی. مونږ چېرته په دې آیتونو توجه نه ده کړې چې مونږ دې پې ځان پوهه کړو. الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. الله تعالی فرمایلی دی چې ما دا قرآن آسان کړو چې تاسو د دې نه نصیحت واخلئ، پوه شئ پې، د دې نه فایده واخلئ. مونږ د دې نه صرف د ثواب حاصلولو کتاب جوړ کړی دی. ثواب که دا په بله مشکله ژبه کې وي نو هم به راته میلاوېدو، ثواب خو مونږ ته د عربۍ د ویلو سره هم میلاویږي، لیکن الله تعالی بینات په دې وجه جوړ کړو چې تاسو پې پوه شئ. لیکن ګورئ مونږ دې طرف ته توجه نه کوو. وما یکفر بها الا الفاسقون، او د دې سره څوک کفر نه کوي مگر فاسقان. دا فاسقان څوک دي؟ ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو چې څوک د اطاعت نه وځي، چې څوک بغاوت کوي. نو دې آیتونو نه انکار هغه کسان کوي چې څوک اطاعت کول نه غواړي، چې څوک حدونه کراس کوي، د لیمټ نه وځي. تاسو وګورئ چې واقعي داسې څوک شته او که نه. داسې نه ده چې په آیتونو نه پوهېږي. آیتونه خو ښه کلیر دي، صفا دي. د انکار وجه دا وي چې خلک عمل نه کول غواړي، هغوی نافرمانی کول غواړي. فاسقان چې وي نو هغه نافرمانه وي. او نن هم وګورئ چې نن په مسلمانانو کې څوک دي چې دا آیتونه نه مني. کو په خوله نه وایي چې مونږ نه منو، لیکن په عمل کې یا قرآن طرف ته کوم خلک راتلل نه غواړي، چې څوک عمل نه کول غواړي، چې هغوی د نافرمانۍ ژوند تېرول غواړي او په خپله زړه طریقه باندې اوسېدل غواړي، چې څوک حدونه ماتول غواړي. او ټولو ته د دې خبرې پته هم ده چې دا خلکو ته لاره ښیي، لیکن هغوی په دې لاره باندې تلل نه غواړي. هغوی وایي چې نه مونږ ته چې مونږ نه تلل غواړو په دې لاره. نو په دې باندې څوک تلل نه غواړي چې څوک فاسقان دي. نو تاسو چاپېره وګورئ، که تاسو فاسقانو ته ډېر وایئ خو هغوی راتلل نه غواړي دې طرف ته. هغوی چې یو ځل نه وایي نو بس هغه نه وي. او کلما عاهدا نبذه، چې کله هم هغوی وعده وکړي، نبذه فریق منهم، چې کله هم هغوی عهد وکړو. دا د حیرانتیا انداز دی. ولی د هغوی طرز عمل دا دی، د هغوی دا رویه ده چې هغوی کله هم وعده وکړه نو یوې ډلې ضرور هغه شاته وغورځوله، وعده خلافي وکړه، د وعدې پروا یې ونه کړه چې مونږ لا څه وعده هم کړې ده. نبذه وایي چې کله یو شی خلکو ته ډېر بېکاره ښکاري او ویې غورځوي، نو هغوی هېڅ پروا هم ونه کړه چې مونږ لا څه وعده هم کړې ده. They don't care. همیشه وعده ماتوي. د دوی د پخوا نه دا هیسټري را روانه ده چې کله هم دوی وعده کړې ده نو یوې ډلې هغه وعده وروسته غورځولې ده. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکې په دې کې اکثر ایمان والا دي هم نه. چې د دې نه مخکې کوم نبیان راتلل نو هغه به کم از کم د اسرائیلو وو، نو څه به یې ومنله، د منلو څه چانس یې جوړېدو. او اوس خو د دې لپاره معامله نوره هم ګرانه شوه. اوس خو پیغمبر د دوی د قوم نه دی او په دوی کې انا ده، تکبر دی، غیرت دی. اوس دوی دا خبره کوي چې د بني اسرائیلو نه دی، د یهودیانو نه دی. د دوی خو مخکې هم دغه حال و په تاریخ کې. مخکې به وی چې ټیک ده، مونږ عهد کوو، میثاق کوو، مونږ منو،
دا ننیسو په مضبوطی دا بنیسو په مضبوطی سره، لیکن بیا یې اوننیوو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منلو عهد کړی هم نوي او زمونږ دغه حال دی. اکثر خلکو ته خدا پته هم نوي چې مونږ لا د الله تعالی سره وعده هم کړې ده. هغه خلکو ته ضروري هم نه ښکاري او د کتاب سره د چا وعده شته او که نه د هغې مونږ ته څه پته ده. ولما جاءهم رسول من عند الله، او دلته د دې دا رویه بیانېږي چې کله هم د دې طرف ته رسولان راغلل د الله تعالی د طرف نه، مصدق لما معهم، او هغه تصدیق کوو چې څه د دوی سره دي. چې کله راغی یو رسول څوک، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دلته په رسول باندې دوه پیښونه دي او د دې مطلب وی چې رسول دلته نکره دی، نو د عظمت او تعظیم بیانولو د پاره هم نکره راځي، د یو رسول د پاره هم راځي. نو دلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعظیم یعنی عظمت بیان شوی دی چې کله راغی دی طرف ته یو رسول د الله د طرف نه، او هغه رسول سوراول هغه تصدیق کوو د هغه څه چې د دې سره دي. د دې سره څه تورات رسول راغی او بار دا خبره کیږي چې هغه خو تورات ویریفای کوي چې دا د الله تعالی د طرف نه دی. دا ستاسو سره چې کوم کتاب دی نو دا صحیح کتاب دی. نو په دې خبره خو پکار ده چې دوی خوشحاله شوی وي او رسول سپورټ کړی وي چې دا هغه مدد کړی وي. دوی له پکار ده چې ایمان یې پرې راوړی وي چې دا نبي خو زمون کتاب ته صحیح وایي. لیکن سو شو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، وغورځوو یوې ډلې. بیا د نبذ خبر راغله، یو فریق چې هغوی له کتاب ورکړی شوی وو، یعنی د کتاب هغوی هیڅ قدر ونه کړو، د کتاب په یوه خبره یې ځان پوهه نه کړو. د دوی خو د ټولو انبیا سره دغه یو حال وو چې دوی هغوی دروغجن وګڼل، څوک یې قتل کړل، د چا سره یې څه وکړو د چا سره یې څه وکړو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته منو. په هغو چې کوم کتاب راغلی وو نو هغې د دوی د کتاب تصدیق کوو او د هغې باوجود بیا هم دوی په هغې باندې ایمان را نه وړو او خپل کتاب هم غورځولی وو د دوی یوې ډلې. د دوی په کتاب کې دا خبره وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به راځي او هغه به اخري نبی وي. نو دوی د خپل کتاب خبره هم ونه منله او د کتاب خبره یې وغورځوله. کتاب الله وراء ظهورهم، د دوی د الله تعالی کتاب شاته وغورځوو. کأنهم لا يعلمون، داسې وه لکه چې دوی ته پته نه وي، داسې وه لکه دا خبره چې د دوی په کتاب کې ونه، هیڅ پته ورته نه وه چې دوی په کتاب کې داسې څه خبره وه. شاته د غورځولو څه مطلب و؟ دوی ته ویلی شوي وو چې خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا، چې ونیسئ په مضبوطۍ سره څه چې تاسو له درکړی شوي دي او واورئ. او دوی څه وکړل؟ وراء ظهورهم، شاته یې وغورځوو. شاته کوم شی بنده غورځوي؟ د شاته غورځولو مطلب دا نه وي چې بنده یې فزیکلی وغورځوي، یعنی هغه ورته بیکار ښکاره شو او د هغې قدر ونه کړو. لکه چې څوک یو شی په ګوټ کې کېږدي او نه استعمالوي، نو موږ وایو چې زما تحفه خو تا واخیسته او ودې غورځوله. داسې نه وي چې هغه په ګاربیج کې اچولی وي، یعنی تا خو هغه د سره استعمال نه کړه. نو هغوی خو داسې کړي وو او هغوی حامل کتاب وو. هغوی هغه خلک وو چې الذین اوتوا الکتاب، چې هغوی له کتاب ورکړی شوی وو، نو هغوی حامل کتاب وو او بیا هم هغوی دا کار کړی وو، بې پروایي کړې وه د کتاب سره. او مونږ څه کوو؟ مونږ خو نه دی شاته غورځولی، نه، مونږ خو ډېر اوچت په تاق کې سجاو کړی ښودی دی، دومره بره چې چېرته زمونږ لاس ورته ونه رسي، نو مونږ خو شاته نه دی غورځولی. نن کو 90% مسلمانان نه وي نو 70% داسې دي، یعنی په 100 کې 90 کسان داسې دي
سوای د دې خبرې نه چې دا قرآن دی، د الله تعالی کتاب دی، د دې نه سوا هغوی ته هېڅ پته نشته چې په دې قرآن کې دننه څه دي. هغوی ته هېڅ پته نشته چې په دې کې څه لیکلی شوي دي. او 1% مسلمانانو دا حال دی، بلکې زه خو وایم چې 90% ورته هم ویلی شو هغوی ته پته نشته، پوهېږي نه. هغوی کتاب په مضبوطۍ سره نیولی دی او که شاته یې غورځولی دی. د شاته غورځولو مطلب وي چې هغه بنده ته په نظر هم نه راځي. نو زمونږ د رسېدو نه هم قرآن ډېر لرې دی. هسې خو زمونږ په کورونو کې پروت ضرور دی، دا زمونږ د نظر په وړاندې دی. هغه ځای مو ایښی دی چې نه یې وایو، نه پرې ځان پوهه کوو او د عمل په لحاظ هم شاته دی. دا خو مونږ ته امام جوړولو. په دعا کې راځي وَاجْعَلْهُ إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى. ای الله دا زما دپاره امام جوړ کړئ چې زه دا فالو کړم، چې زه دا په دې پسې روان شم. لیکن مونږ د دې سره څه معامله وکړه؟ دا مو وروسته کړو، مونږ خو دا مخکې نه دی ایښی. او كأنهم لا يعلمون. نو ولې مونږ داسې نه شو چې مونږ ته د سره پته نشته چې په دې قرآن کې څه لیکلی دي. مونږ دومره لرې یو د الله د کتاب نه چې مونږ ته دا هم پته نشته چې په دې کې داسې خبره شته هم یا نه. هېڅ پته راته نشته. زمونږ د ژوندونو نه کتاب داسې لرې شوی دی لکه دا کتاب چې مونږ ته میلاو شوی هم نه وي. هېڅ اهمیت نشته د دې د زده کولو، د دې سره د وخت لګولو هېڅ اهمیت نشته. تاسو ما ته په خپله ووایئ چې څومره وخت تاسو اردو زده کولو له یا انګلیش زده کولو له ورکړی دی او په سکول او کالج کې لګولی دی، نو د هغې په نیمه هم تاسو د کتاب له وخت ورکړی دی، صرف نیمه حصه. که د هغې پاو حصې همره وخت هم تاسو د قرآن له ورکړی وي نو دا به مې زده کړی و. لیکن دومره وخت ورکولو ته هم مونږ تیار نه یو. په خوله خو ډېر وایو چې ها دا د الله تعالی کتاب دی، ډېر برکت والا کتاب دی، او د دې مقصد زمونږ په ذهن کې دا دی چې دا مو په تعویضونو دپاره ایښودی دی، یا د دې آیتونه مونږ ولیکو او په اوبو کې واچوو او ویسکو، ساختونه چې ورته وایي خلک هغه وسکي، او یا دا چې فلانې صورت ووایئ نو مسلې به مو حل شي. یعنې د مسلو د حل کولو یو کتاب دی، او په مړی کې اویزان کو زیات نه زیات، نو د بلاګانو نه به محفوظه شئ. او په دیوال باندې د لوح قرآني باندې حروف لیکئ او ولګوئ، نو کورونه به محفوظه شي او ټول عمر بنده قرآن کولاو نه کړي او وی نه وایي او نه ورته دا ضروري ښکاري چې کله څوک مړ شي نو بس قرآن ووایي نو هغه به وبخلی شي. نو ولې دا قرآن د دې مقصد دپاره نازل شوی دی. د خپل زړونه تپوس وکړئ چې واقع د دې قرآن دا مقصد دی، ولې دې ته په مضبوطۍ سره نیول وایي، ولې دا د مضبوطۍ سره د نیولې طریقه ده، د څه مقصد دپاره چې دا کتاب راغلی دی او موږ د دې نه څه جوړ کړل. دا خو هدی و بشرا للمؤمنین دی. ولې موږ دې ته چېرته د هدایت کتاب په نظر کتلی دي؟ تاسو ګورئ که نه چې موږ څومره هم خبرې د بني اسرائیلو متعلق ویلي دي، نو په هغې کې د کتاب د اهمیت متعلق څومره خبرې راغلی دي. دا تاسو ما ته ووایئ. بار بار یو خبره ده د کتاب هغوی به هم وي چې بس مونږ خو په خپل کتاب باندې ایمان راوړو، مونږ خو په قرآن باندې ایمان نه راوړو. په آیت 91 کې تاسو وګورئ څومره په هغوی کې تعصب و حسد و چې مونږ په خپل کتاب باندې ایمان راوړو. زمونږ سره الریډي حق دی، مونږ ته پته ده دا کتاب خو د هغه چا دپاره دی چې هغوی په حق باندې نه وي، چې څوک د مخکې نه پوهېږي چې چاته د حق ضرورت دی نو هغوی دې په ایمان راوړي. مونږ ته څه ضرورت دی؟ ولې نن د مسلمانانو داسې رویه نه ده؟ ولې مونږ داسې نه یو چې مونږ په حق باندې یو؟ زمونږ بیا نیکو مور پلار مونږ مسلمانان یو، مونږ دومره نیکۍ والا کارونه کوو، مونږ ته څه ضرورت دی د کتاب د ویلو؟ دا کتاب تاسو هغه چا ته وښیئ چې څوک پې پوهېږي نه. ولې مونږ له مونځ روژه نه راځي؟ تاسو به مونږ ته نور څه وښیئ؟ مونږ ته خو د مخکې نه دا څه پته ده. که د چا نه تپوس وشي چې تاسو د الله تعالی کتاب څومره ځله ویلی دی، پوه شوئ؟
او څه دې زده کړي دي، نو هغوی وایي چې موږ ته څه ضرورت دی، په دې کې څه داسې نوې خبره ده چې موږ ته نه مخکې نه پته نشته، څه داسې نوې خبره ده. نو ولې دا هغه رویې نه دي، هو هغه رویې دي. یوه خبره تاسو وګورئ، هغه ده د دنیا په معامله کې موږ څومره عقلمن یو چې یو ډیګري هم د کتاب نه بغیر نه حاصلوو، لیکن د دین پوهه د دې متعلق زمون خیال وي چې د کتاب د ویلو نه بغیر مونږ له هر څه راځي، مونږ له خو ټول دین راځي. تاسو به مونږ ته څه وښایئ، مونږ ته ټوله پته ده د کتاب د ویلو نه بغیر مونږ په هر څه پوهیږو. د کتاب د ویلو اهمیت بار راغلی او بار مونږ ته دا یادګیرنه کیږي چې د کتاب سره تعلق څومره ضروری دی، او د الله تعالی د تیر امتونو نه میثاق اخیستی شوی و، د الله تعالی د طرف نه چې کوم کتابونه راغلي وو د هغوی نه میثاق اخیستی شوی و. نو مونږ به څنګه بچ کیږو چې کتاب پرېږدو؟ ولې مونږ بچ کیدی شو؟ مونږ د دې نه بغیر نجات موندی شو. بیا هم کو تاسو ته کتاب اهم نه ښکاري او یا تاسو ته ضرورت نشته د کتاب او یا دا فالتو شی دی، دا د فارغه خلکو مشغله ده، نو نه، د دې نه بغیر خو تاسو لاره نشئ موندی. دا د هدایت، دا د رهنمایي، ځکه د دې کتاب سره مضبوط تعلق ډیر ضروری دی. کو د دې لپاره محنت کول وي، ګروپ اخیستل وي، ټسټ ورکول وي، دا ټول د ځان لپاره خوشبختي وګڼئ. تاسو وګورئ کو چاته په آی وی لیګ سکول کې اډمیشن میلاو شي نو بنده څومره فخر محسوسوي، هغه ته خپل ځان څومره خوش قسمته ښکاري، خلکو ته ډېر په فخر سره وایي چې تاسو ته پته ده ماته په فلاني کالج کې داخله میلاو شوې ده، زه په دومره کسانو کې سلیکټ شوی یم، ما له هغوی داخله راکړه. په دنیا کې په میلیونز کې خلک دي او تاسو په هغوی کې د الله تعالی د کتاب د زده کولو لپاره سلیکټ شوي یئ. الله تعالی نو کوم پرنسټن، کوم هارورډ او کوم کولمبیا د الله تعالی د کلام مقابله کولی شي؟ دا خو د ټولو نه غټ سعادت دی، ځکه چې الله تعالی فرمایلی دي چې د دې کلام چې کوم اهمیت او کوم مقام دی نو هغه د نور علمونو په مقابله کې داسې دی لکه څنګه چې د الله تعالی مقام دی د خپل مخلوق په مقابله کې. سبحان الله. نو د الله تعالی او د هغه د مخلوق چېرته مقابله کیدی شي؟ د دې څه مقابله شته؟ تاسو وایئ. د دې قرآن مقابله کو تاسو د دنیا د نور علمونو سره وکړئ نو دا داسې کمپیریزن دی لکه څنګه چې د الله تعالی د هغو د مخلوق دی. د غټو یونیورسټیز نومونه واخلئ یا د غټو ډیګریز نومونه واخلئ. ما ته په میډیکل کې اډمیشن میلاو شو، ما ته په لا کې داخله میلاو شو، نو د هغه ټولو هیڅ حیثیت نشته د قرآن په مقابله کې. او زمونږ دا حال دی چې په هغې باندې مونږ فخر کوو او قرآن طرف ته راتلل مونږ ته هیڅ هم نه ښکاري او بهانې کوو او د دې نه د وتلو کوشش کوو. پکار ده چې دا مونږ د ځان دپاره سعادت وګڼو چې مونږ شکر ادا کړی د الله، هغو ته مو سجده وکړئ. الله مونږ بهانې لټوو چې مونږ داسې څه بهانه وګورو چې د دې نه وځو، چې په څه طریقه سره مونږ د دې نه آزاد شو. الله تعالی دې مونږ له توفیق راکړي چې د دې قرآن په قدر او قیمت باندې پوه شو، د دې قرآن قدر کول زده کړو، دا فالتو مه ګڼئ. او الله تعالی چې تاسو له د دې قرآن علم درکوي دا یو ډېر غټ عزت وګڼئ. تاسو په چوزن خلکو کې سبحان الله چې تر څو پورې تاسو داسې سوچ نه کوئ که نه نو کېدی شي چې تاسو هیڅ قدر ونه کړئ د خپل تعلیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة ووري. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة
وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون